نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې چې اول ځل وحی رااله کنه اول ځل په وحی رااله په غار حرا کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور ته راغی نو خدیجه بیبي ته وی زملونی خدیجه په ما باندې ته راغلی د یخنی رااله کېږي ما په کمبلو کې پټ کا خدیجه رضی الله تعالی عنها په زر صادری واچولې نبی علیہ السلام په کمبلو کې پټ چې کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لک طبيعت خشونه خدیجه رضی الله تعالی عنها ته تپوس کې زما محبوب تعالی ولی سي چلو شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ټول واقعیا ذکر کړه نن را سره غار حرا کې دا چلو شو زه خو ډیر وخت نه عبادت کوم خو نن را سره داسې وشو نو خدیجه رضی الله تعالی عنها ورله تسلی ورکړي وای زما محبوبه ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی خدیجه زه یریږم زه به مړ شم نو خدیجه به ورله تسلی ورکړي وای زما محبوبه ته چیرته بد ناراضي ځکه چې ته د یتیمانو خیال ساتي ته د کونډو خیال ساتي ته د غریبانو مددګار نو الله به تاسو څنګه سپوري او تاسو بدراوي ګوره لا قرآن نه دی نازل شوی احادیث مبارکه نه دی راغلي په هغه زمانه کې هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یتیمانو د کونډو ډیر خیال ساتي د دې وجنه خدیجه رضی الله تعالی فرمایي وی الله به چریته بد نه راولي ځکه ته د الله د مخلوق ډیر خیال ساتي د دې وجنه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې پزمو کې والا رحم کو اسمان والا په باندې رحم کوي نو خدیجه رضی الله تعالی فرمایي وی زما محبوبه ته به چرته خراب ناراضي الله به پتا رحم کوي او بیا روان کو د خپل ترزي ورقه ابن نوفل له بوست هغه تورات لوی عالم دی هغه ته په خپل واقعیا بیان کې چې داسې چل شوی په هر حال خبره مې درته دا کوله چې د الله د مخلوق سره رحم کول د الله په مخلوق باندې مهربانه کېدل خاص کر د کونډو او د یتیمانو ډیر خیال ساتل دا ډیر زیات خیال ساتل د یتیمانو ډیر خیال ساتل د کونډو ډیر خیال ساتل ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اے زما صحابه کرامو د دوه کمزورو د حقوق ډیر خیال ساتي د دوی په حقوقو کې کوتاهي ونه کوي چرته صحابه کرامو تاسو کو د الله پاک پیغمبر کم دوه کمزوري نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو زنانه او دویم یتیم د دوی د حقونو په ډیر خیال ساتي دا کمزوري دي دا ستاسو جواب نه دي د دوی باندې ظلم مکوه د خزي سره بم زیاته نه کوي د خزي سره به ظلم نه کوي ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په میدان محشر کې چې الله د بندګانو د حقونو متعلق تپوس کوي نو د سړی نه به د ټولو اول د خزي متعلق تپوس کوي په حقوق العباد کې به د ټول نه لومبه تپوس چې د سړی نه کېږي نو د خزي متعلق پکېږي الله تبارک وتعالى به تو فرمایي اے بنده تعالی زما د بندي زما په نوم باندې حلال شوی و د دې سره د ظلم کړي دی او انصاف ته کړي دی لکه نکاح چې موږ تړو کنه داسې وایو کنه تا قبول کړی د په نکاح شرعي محمدي سره نو زما د بندي خو تعالی حلال شوی و زما په نوم باندې ظلم دی ورسره کړی دی او انصاف ته ورسره کړی دی نو د قیامت په ورځ به په حقوق العباد کې د ټولو اول تپوس د خاوند نه د خزي متعلق کیږي د خزي سره به ظلم نه کوي خزي د خاوند سره د مټ اړول نه ده د خاوند د جواب نه ده کمزوري ده نو دا نه چې دا ستا وینځه دا ستا نوکر د پکور کې دا ستا د ژوند ملګری دی دې به ډېر خیال ساتي دې باندې بستړي راځي دې باندې به تکلیفونه راځي دې ته به تسلي ورکوي الله ته مضبوط پیدا کړی هغه کمزوري پیدا کړې ده الله ته مضبوط دی پیدا کړی چې دې کمزوري ښځې ته تسلي ورکړي الله دې نه مضبوط نه پیدا کړی چې ته په دې ښځه باندې ظلم وکړي ته ظلم نه پیدا کړی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د دوه کمزورو متعلق د الله نه ویریږي د دوی د حقونو ډیر خیال ساتي یو ښځه او دویم یتیم د یتیم سره به ظلم نه کوي ځکه حدیث مبارک کې راځي چې کله یتیم څوک په جړا کې د الله عرش پړه کېدو شي او بیا فرشتو ته الله تبارک وتعالى فرمایي اے فرشتو لاړې شخ کته ځمکې ته دا ماشوم چا په جړا کو هغه یتیم چا په جړا کو چې ماته پلار اغستې دی دا څوک جړی یتیم سره به ظلم نه کوي یتیم سره به خیر خواهي کوي څومره چې درنه کېږي حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای په کورونو کې بهتر کور او غوره کور او بختور کور هغه دی په کوم کور کې چې د یتیم کفالت کیږي دا خیال ساتل کېږي دا ډېر بختور کور دی چې په کوم کور کې یتیم موجود دی او دا کور والا دا کفالت کوي ظلم ورسره نه کوي زیاته ورسره نه کوي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په کورونو کې بدترین کور ناکاره کور بے برکت کور هغه کور دی چې په کوم کور کې د یتیم سره زیاته کیږي او ظلم کیږي دا په مخ د ځمکه بد کور دی چې په کوم کور کې د یتیم سره زیاته کیږي نو د یتیم به ډیر زیات خیال ساتي ځکه دا بې اثرې دی د څوک نشته دی د ده رضا کول هم څوک نشته د چې په جړا شي د ده پخلا کول هم څوک نشته نو د کمزورو خلکو په خپله معاشره کې ډیر خیال ساتي ډیر خیال ساتي د کمزورو سره ظلم مه کوئ کمزورو سره ظلم مه کوئ زیاتې مه کوئ الله په ډیر خفه کېږي د یتیمانانو د کونډو د غریبانانو د مسکینانو ډیر خیال ساتي الله به درنه ډیر خوشحالوي ځکه او په خپل مال کې د دې خلکو عیسه کوه په خپل مال کې د یتیمانانو د کونډو د مسکینانو د دې عیسه کوه ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د چا په مال کې چې د کمزور عیسه وي الله دغه مال چرته نه بندوي او نه ختموي کوم مال کې چې د نور خلکو عیسه وي الله چرته دغه مال په انسان نه بندوي
ځکه دومره د انسان د برکت به الله تعالی دا مال درکوي. په خپل مال کې د غریبانانو د یتیمانانو د کونډو د خلکو ډېر خیال ساته، ډېر خیال ساته. سوچ وکړه کنه، ځان ته لږ سوچ وکړه، ځان ته لږ سوچ وکړه. 2 ورځې بیمار شي یا چېرته لاړ شي، د بچو در سره څومره فکر وي، څومره فکر در سره لږ غونته بیمار شي دا سوچونه کوي یاره زما د بچو به څه کېږي. چېرته په مسافرۍ لاړ شي ټوله ورځ در سره دا سوچ کوي چې د وړو به څه شوي، د ماشومانو به څه شوي. د کوم ماشوم چې پلار نشته د هغه فکر دې کړی دی، هغه خو د سره پلار نشته دی، هغه څومره ضرورت لري، هغه به کمې خبرې ته حاجت نه لري، خو څوک یې نشته دی. نو د یتیمانانو سره ظلم مه کوئ. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي 7 هلاکوونکي څیزونه د دې نه ځان بچ کړئ. 7 څیزونه داسې دي چې دا انسان هلاکوي. نو چې نبی علیه السلام فرمایي چې انسان هلاکوي، نو دا انسان په هلاکت کې شک نشته دی که نه. 7 څیزونه داسې دي چې دا انسان هلاکوي، انسان تباه کوي، د ایمان نه خلاصوي. نو نبی علیه السلام فرمایي د دې 7 نه ځان وساتئ. کم یو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الشرک بالله، د الله سره شرک کول، دې نه ځان وساته. شرک ته هلاکوي، چې شرک ته وکړو د ایمان نه خلاص شوي. هر څه کوونکی الله دی، د الله سره په دې کائناتو کې څوک شریکو نشته دی، په هیڅ شي کې ورسره شریک نشته، په هیڅ چیز کې. ځان د شرک نه وساته. دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي والسحر، جادو نه ځان وساته. جادو نه، الله دا جادو انسان د ایمان نه خلاصوي. جادو انسان د څه نه خلاصوي؟ د ایمان نه خلاصوي. کوم انسان چې جادوګر ته لاړ او جادو یې پرې وکړو ځان یې د ایمان نه خلاص کړو. د جادو نه ځان ساته. او دا جادو خلک دا ډېر نن سبا عام شوی دی، ګورې ډېر زیات عام شوی دی، کوونکي هم ډېر دي او چې چا له ځي هغه ورلم کوي. د خلکو هم بل کار روک شي په جادو کورو منترو پسې ګرځي. او داسې خلک هم شته چې نو سره د خپل ایمان فکر شته، نو سره د بل انسان د ایمان فکر شته. دریم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، د یو مسلمان د قتل نه ځان وساته، ځکه مسلمان بې ګناه قتلول دا ځان اور د جهنم ته ورځول دي. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي و یو مسلمان قتلول په الله دومره ګران دي، دومره ګران دي چې دا 2 واړه ځمکې او دا 2 واړه اسمانونه دي تباه شي، خو چې یو مسلمان قتل نشي. مسلمان قتل کول په الله دومره ګران دي. دارنګه څلورم نبی علیه السلام فرمایي واکل الربا، سود خوړل، سود دا انسان د ایمان نه خلاص. او پنځم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي اکل مال الیتیم، د یتیم مال خوړل، د یتیم مال خوړل. ځکه الله تبارک وتعالی فرمایي انما یاکلون فی بطونهم نارا، د یتیم مال خوړل دا ګیډې ته اور اچول دي. ځکه دا یتیم مال دی وخوړل، د دې نتیجه دا چې اور ته بسي. او شپږم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي په غذا کې کافر ته شا ګرځول دا انسان د ایمان نه خلاصوي. اوم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي قذف المحصنات، پاک دامنو ښځو باندې تهمت لګول دا انسان د ایمان نه خلاصوي. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. د زنانو د یو بل سره جنګ شي، څومره تهمتونه په یو بل لګوي. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. دومره تهمتونه په یو بل لګوي، پاک دامنه ښځه به یې د هغې لمن به چا نه لیدلي، دا ورته چې په کنځلو شروع کړي نو ته به وایې خدایه پاکه داسې دي. یا زموږ خلک چې د یو بل سره 2 خبرې وکړي نو د مور او د خور کنځل کوي که نه کوي؟ ستا مور داسې ستا خور داسې. د الله نه ویرېږه، د الله نه ویرېږه. د هغه مور پاک دامنه ښځه ده، د هغه خور پاک دامنه ښځه ده، تا پرې تهمت ولګوه، د الله نه ویرېږي. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي په پاک دامنو ښځو باندې تهمت لګول دا ځان هلاکول دي، ځان د ایمان نه خلاصول. نو په دې کې یو څه شی و، د یتیم مال خوړل، د یتیم مال خوړل، د یتیم د مال نه به ځان ساتي. الله یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام د صحابه کرامو سره ناست دی، دې دوران کې یو یتیم راغی. یتیم راغی د الله پاک پیغمبره موږ په کور کې 3 تنه یو، زما یوه خور ده او زما کونډه مور ده. د الله پاک پیغمبره پلار رانه الله اخیستی دی، موږ یتیمانان یو او مور مې هم کونډه ده. خو د الله پاک پیغمبره 3 ورځ ده چې په کور کې د خوراک څه نشته. خوراک زه اکثر وایم هم کونډه ښځه چې د اکثر مړه وي، کونډه ښځه اکثر مړه وي. څنګه مړه وي؟ دې بچي چې کله ډوډۍ خوري که نه، ډوډۍ خو کمې وي، نو دا وایي ما سهار خوړلې د هغه لا نه دا سم شوي، زه مړه یم، زه نه خورم. وږې ده خو پته ورته ده چې ډوډۍ کمه ده چې زه وخورم زما بچي به څه خوري. دا اکثر وي زه مړه یم. دا د خپلو بچو دپاره اکثر دا خبره کوي، زه مړه یم، ما سهار خوړلې د هغه مې پړه اوړې لازم شوي نه ده. داسې نه وي، دا وږي وي خو ډوډۍ لږې وي او بچي وږي وي. نو دا وایي زه مړه یم، زه نه خورم، تاسو وخورئ. د الله پاک پیغمبره 3 ورځ ده زموږ په کور کې څه شی نه پخېږي، زه موږ یم، مور مې موږې ده، خور مې موږې ده. نبی علیه الصلاة والسلام بلال رضی الله طرف ته وکتل، بلاله پاسه که نه ورشه ازواج مطهرات په کورونو باندې وګرځه، کوڅه پکې د یتیم له راوړه، لاړ شه زما بیبیانو زما په کورونو باندې وګرځه، کوڅه خوراک پکې چې د یتیم له ورکړو که نه. ځکه د نبي علیه السلام د کوره څوک خالي لاس نه دی تللی، د نبي علیه السلام د کور نه څوک خالي لاس نه دی تللی. بلال رضی الله تعالی فرمایي وایي د نبي علیه السلام د بیبیانو په کورونو وګرځېدم، په کور کې سوي نبي علیه السلام له یو یتیم راغلی، هغه له یې راکړه چې ورکړو وله. په ټولو کورونو چې وګرځېدم ما ته 21 کجوري راټولې شوې، صرف 21 کجوري ما ته راټولې شوې. هغه مې راوړي، نبي علیه الصلاة والسلام ته مخکې کوته وښودې، الله پاک پیغمبر د بیبیانو سره خو دغه کجوري دی، نور څه نشته په ټولو کورونو کې. د نبي علیه السلام چې بلال راکړه کجوري، د نبي علیه السلام هغه کجوري واخیستې، داسې خولې ته یې نږدې کړي او نبي علیه السلام څه ویل. خو موږ پوه شو چې نبي علیه السلام د برکت دعا غواړي،
کجوري چې خولې ته نږدې کړې کنه او نبی رسول الله پټ پټ سوال وي دومره مونږ پوه شو چې نبی رسول الله د برکت دعا غواړي چې کله نبی رسول الله په شي کې د برکت دعا غواړي به کم شي اچرته کمیږي بلال رضی الله تعالی فرمایي وي قسم په الله کو درې کجوري وینم به ډیر شورا سي خورلې وي چې د نبی رسول الله د برکت دعا کړو درې کجوري سره دا خو یو شي نبی رسول الله په هغه یتیم غوړي بچي دا والا دا کور ته وسه خو سار تیم خوري او ما خام تیم خوري سار تیم خوري او یوازې به تنه خوري په خپل خور تیم خوروا او یوازې خور نه په مور تیم خوروا درې واړه د دینه سار او ما خام خوراک کوي یتیم روان شو بلال رضی الله عنه ته فرمایي اے بچیا دا ګره معمولی اونې کني چې نبی رسول الله د برکت دعا کړی دا هغه یتیم چې روان شو دا سی او د مسجد نبوي نه لګلا نو معاذ ابن جبل رضی الله عنه خپل ځای نه پاسې غلې پاسې نبی رسول الله په نظر کې ساري معاذ ابن جبل پر یتیم پسې شاته روان دي چې لکه فاصله کې لاندې کو نظر ولا پسر باندې لاس کې خو دا سلاس په کې خو او بیا خپل کو معاذ ابن جبل ته واپس روان شو چې کله راغی د نبی صلی الله علیه وسلم مجلس ته نبی صلی الله علیه وسلم ته تاسو کو معاذ ابن جبل د یتیم پسې ولې لاړ په سر دی ولا لاس ولې کې خو دا الله پاک پیغمبر ترس می کې شو خپه شوم پی دا سر باندې ولا لاس زکه کې خو چې ترس می کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اے زما صحابه کرام ووري چا چې د یتیم په سر باندې لاس کې خودو او داغه د لاندې سمره وختراله دومره بورله الله نیکی ورکي دومره به الله ګناونه معاف کړي او دومره به الله درجه اوچتي دومره به الله درجه اوچتي الله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بل مو فرمایي وی چا چې په یتیم باندې ډوډۍ وخوړوله د یتیم کفالت وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی انا وکافل الیتیم فی الجنه هكذا دا دوه کوتي دا سکه د شهادت به دا منځنه کوته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی چا چې د یتیم کفالت وکړو زما سره په جنت کې داسې یو ځای څنګه چې دا ګوتی وسې دي داسې په جنت کې یو ځای چې د یتیم کفالت وکړو